عمر فاروق ته یو ښځه راغله ماشومې په غېږ کې نیولې عمر فاروق ناست دی په یو کجورو باغ کې کمیس ته ټاکی ګڼي کمیس ته ټاکی ګڼي دې خوا وګورئ څه چل کوي کمیس ته ټاکی مونږ کمیسونو ته ټاکی ګڼو د 1400 روپو میاشت ملازم وګوره د هغه په دې بالا ماڼۍ کې سودا اخیستم نه غواړي باړې ته ورپسې دي هلکه دې دوکانونو کې واله که نه وایي دا زما د سټنډر نه دي ښځې ورته آواز وکړه یا امیر المؤمنین تعال امیر المؤمنین دې خوا راشه عمر فاروق کمیس په ځای پرېښو لاس کې ستن نیولې په منډه هغه بوډی ته راغی بادشاہ ورته دې خوا راشه په منډه نن به ته داسې ووایې یو سرکاري سړي ته چې خبره وره وبه وایي چاته به نشئ ویلی وبه وی کچروله ورغې او د عدالت په مخ کې هغه مردار مخی اردلي ولاړي او ته ورته چې څه دیو څه عرض مې کوي دننه لاړې تاریخ دې بدلولو بابو صاحب السلام علیکم وعلیکم صدیق جی داسې کوئ ورته که نه مونږ لا خو ځان نه پړانګان جوړ کړي دي که نه ته ما ته وایې جومات کې چې او ملا دې خوا راشه الله سپکه ورک کړې په کچرو کې د دوانو مخې نی ته ورته راغی بابو صاحب صدیق تاریخ جی کېنه تبا وایي درته که نه وایي زه درته سپک ښکارم جومات درته سپک ښکاري نو خدای سپک کړی څوک چې بل ته سپک نظر وایي که ته نه کوې په چا باندې غرض که ته نه کوې په چا باندې غرض څوک به نه کوي په تا باندې غرض که ګدا د سپي په غولي غرض نه کا سپی به نه کا په ګدا باندې غرض په ساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي په ساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي که څوک نه کا په دریاب باندې غرض زه رحمان په درد یار کې داسې خوښ یم چې مې نشته په دوا باندې غرض که ته نه کوې په چا باندې غرض څوک به نه کوي په تا باندې غرض چې بل ته دې سپک کتلي نو خدای سپک کړي سپکې کړي که نه تاڼې له ورغې کوک کیڼ کېږي که ته نه کوې په چا باندې غرض څوک به نه کوي په تا باندې غرض په ساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي که څوک نه کا په دریاب باندې غرض که ته داسې شوې لکه دغه ښځه چې راغلې د حق علمبردار نو امیر بم درته ملاویږي د عمر فاروق غوندې امیر به درته د عمر فاروق غوندې ملاوي چې څنګه کما تکونون یؤمر علیه څنګه چې یې داسې به در باندې امیران راځي څنګه چې ته داسې به در باندې امیران راځي که تاسو ښه ورځ په دوربین کې ولیده که مړ هم نو راشئ په قبر مې غلو په دوربین کې هم کوي تر څو پورې چې تا په دې خپل ځان د خدای دین حاوي کړی نه دی نه په ملک کې راوستی شي او نه درته ښه ورځ عمر فاروق په منډه راغی بی بی وایه ورته عمره په دې
پویا که چې دا د خدای قانون یوازې ما د پاره دی او که تا د پاره هم دی عمر فاروق ورته وی بیبي د خدای په قانون کې ترمیم نشتا دا الله قانون ما او تا د پاره یو برابر دی ورته امیر المؤمنین چې د خدای قانون امیر او غریب د پاره یو دی امیر او غریب لا دیکھو ګورئ امیر او غریب لا یو دی نو زما دا پغې کې ماشوم چې دی دا ستا امانت دی څنګه وی ستا زوی ابو شحما ما سره زنا کړې ده او دا د هغې نه پیدا دی اے امیر المؤمنین نن ستا د ایمان امتحان دی چې د خدای په قانون ته تر کومه حده پورې عمل وکړې امیر المؤمنین ورته وی بچیا ته کور ته لاړه شه په ارام کښېنه اوس زه پوهېږم زما کار قانون پاسبان بیا دې ته وایي د قانون پاسبان بیا دې نن خو د یو غریب سړی راشي چې جی ما سره دې سړي دا زیاتی کړی که سړی غوړ او سر بولي ځه قید وایي ښه منډه ځه قانون پاسبان دیتا یو خزرالا دیکھو گوری محمود غزنوی ته وی چې دا ستا د عدل حکومت ته او دا ستا د انصاف حکومت ته چې یو هندو زما د زوی نه کچه ګوته غوسه کړه ځکه چې د هغه په پیو کې ډوبه کړې وه محمود غزنوي ورته ویل ښه ویل ویل په ما ډېر روټۍ تر هغې پورې حرام وي چې ستا د زوی د ګوتې بدل مې د ټول هندوستان نه نیانسته یو هندو د مسلمان کچه ګوته غوسه کړې ده او زه به ستا د زوی د ګوتې بدل ټول هندوستان نه الم نو پې ورغی چې پې ورغی اول حمله یې په سومنات وکړه د هندوانو پنډتان ورته راله وی دا لکونه اشرفی او دا والا خو دا سومنات بوت ته زمونږ څه مه وایه دا زمونږ ډېر لوی خدای دی هغه وی اول د ده دا خېټه برمه کوم چې وی والو په برچا د هغه خېټه ټوله د جواهراتو ډکه محمود غزنوي وی زه هغه محمود نه یم چې بت فروش جوړ شم زه هغه محمود یم چې زما نامه په تاریخ کې محمود بت شکن راشي د یو ګوتې بدلې سومنات باندې حمله او ټول هندوستان فتح کول او د هغه سومنات دروازې کابل ته راوړې کابلیانو بیا چې دی د ظاهر شاه که د چا په حکومت کې اتمبې بیا هندوانو له ورکې چې دا زمونږ ترور ده چې خفه نه شي کم دروازې چې محمود غزنوي راوړې تاسو پوه شوئ اوس ته خو ورشئ او غریب سړی دی ورشي چې صاحب ما سره دا زیاتی کېږي که نه جي ځه ځه د اخترونو کې نه ګورئ تاسو د اختر کې خو تاسو مهرباني کړې وه زما پسې پراپیګنډه وکړه چې چا ویشتی دی ویشتی دی چې ویشتی دی د خدای په غضب زه اخته وم ټلیفونونه دي او خلک دي شپږ ډزه یې ویشتی دی حاله چې کوم دی کلاشنکوپ یې ویشتی دی او په پلاني چلې کړی یو خړوس پکې ویلې زه اوس جنازې نه راځم نو صاحب ټول ملک څه چې عرب ملکونه بار دنیا په لوی غضب اخته دی خو وګورئ ما څه وکړه چې هلکه زه به مړ کېږم نه یوه ورځ موت کا ایک دن معین ہے موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی مرګ خو یو ورځ ته راځي او زه به مړ کېږم نو د مرګ د غمه خوب ولې ټوله شپه نه راځي ولې زه به مړ کېږم لیکن میرا مرنا کیوں ان کے گھر شادی ہوئی تاسو خیال دی چې بجلیګر مولا مړ شي نو د سربو سربو پسې به بیا څوک څه ویلی نه شي د بجلیګر مولا نیکونه به پیدا شي او دې بړواګانو دا د ښځو درې دلګان به پرېږدي نه
دا پراپیګنډا دی د سټ په وختوي چې د درېمې تبي ورکیږي دوی کوي دا زمون خزه پس ستاسو خزه دار چا زمون هم یو خزه دوسترګي دي ستاسو دوسترګي زمون دوخ په ستاسو دوخ په زمون یو خزه ستاسو یو خزه او زمون خزه زمون دي او ستاسو خزه شاملات تاسو خیال بل بجلیګر به پیدا شي بل به پیدا شي بل به سليمان عليه السلام چې مړ کېدا اسرائیل علیہ السلام ته ویل د بیت المقدس تعمیر می اخته کړی دی لکه صبر وکړه دا پیریان او دیوان به بیا کار نه کوي وی سليمان روانېږه ته به داسې لاړ شي او دې دپاره به بل سليمان پیدا شي بل به پیدا کړي بل به ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کریں نعرہ تکبیر علماء دیوبند حق دپاره هر زمانه کې اور وخت کې خدای خلق پیدا کړي عزیزه که زما تا سره دشمنی وي او زه وایم چې هلکه دا زمونږ زامن خراب دي یا لونه خرابې دي یا ښځې خرابې دي دا کنټرول کوي ګوره تباه کېږئ غر کېږئ رسوا کېږئ دنیا کې خو به درته څوک څه وایي نه اخرت هم تباه کېږي چې دا زمونږ ښځې داسې اوارهګردې ګرځي عزیزانو خدای ته وګورئ رسول ته وګورئ اخرت هم تباه کېږي نو دا خو زما دوستي ده در سره زه خو ستا خوشحالول نه غواړم زه دې جړول غواړم او آخرت کې ښه کول غواړم ټیک شو عرض مې دا و عزیزانو چې د حق علمبردار او د قانون پاسبان دې ته وایي لکه عمر کور ته راغی زوی روټۍ خوړی بابا ولې پریشان وي بچیه روټۍ وخوره ما ته داسې معلومیږي چې ستا نه نخیرې روټۍ د زما په کور کې روټۍ وخوړه چې ویې خوړه داسې دې ویښتونه ونیو او دیوال سره یو څو ډغرې ورکړې وی بچیا په دې مې پوه که چې پلانې ښځې سره تا زنا کړې ده ورته وی چې پلاره بلکل مې کړې ده وی منکر ولې نه شوې کم بخته چې ما درته وویل تا به ویلې چې نه مې ده کړې وی پلاره یو مې زنا کړې ده هغه ګناه مې کړې ده دویمه د دروغو ګناه څنګه وکړمه یو ګناه خو مې کړې ده نو بیا د دروغو ګناه دویمه څنګه وکړمه مسجد نبوی هغه جماعت چې محمد رسول الله د چا بنیاد ایښی عمر فاروق سړی ولېږلو چې د مدینې ټول سرداران را جمع کا نن زما د زوی د تقدیر فیصله کیږي د مکې د مدینې لوی لوی سرداران لوی لوی صحابه او علما رال عمر فاروق ته جرګه وکړه چې ستا دا زوی ډېر مزېدار قرآن لولي که د معافۍ څه ګنجایش عمر فاروق پاسې وی ولا تزر وازرة وزر اخرى زما د خدای قانون دا نه دی چې ګناه یو کړي وي او سزا یې بل ورکړي ګناه یو کړي او سزا یې بل ورکړي ګناه هم ده کړې ده سزا به هم ده کړې عزیزان نن ستا په ملک کې ګناه چا کړي او سزا چاته ملي ګناه چا کړي او سزا یې چاله ملي زمونږ د ملک دا دستور دی یو کلی ته یو پیر تللی پیر هلته یې چوکته په کلي کې ټیپر هم په 2 پیسې سیر دي او زعفران هم په 2 پیسې سیر دي او سوچه غوړي هم په 2 پیسې سیر دي پیر مریدانو ته وویل چې هلکه تخته یې بیړم وی ولې وی دا شعر ناپرسان که ګیر شو نو غرقي پیر مرید مانده غوندې عام طور د دې پیرانو مریدان چې داسې جان کټي سنگي ودا سنگي وای مریدان زیات کوي داسې کټي کټي پا غریب مانده پیر ته وی چې حضرت سوچا غوړي په 2 روپۍ سي په 2 پیسې سي لګي سار شه ډېر مانده چې لږ خش هغه وی سوچا غوړي په 2 پیسې سي وروخره خو بیړه باندې مار
وی جی لږ صبر صاحب صبر صحیح شروع یې وکړه مړه چې یو 2 میاشتې تېرېدې نو داسې یو شی ترې جوړ شو چې جوړ شو بادشاه حکم کړی په یو سړي چې دا پانسي کوي سړی چې پانسۍ له بوتلو د هغه سړي مری نری وه چې کړی به یې ور واچوله به ترې بیا ووته چې ور وابهچوله بیا به ترې ووته بادشاه له رپورټ راغی چې صاحب هغه سړي خو په مرۍ کې کړی نه ټینګي څه ویلې چې د هغه په مرۍ کې کړی نه ټینګېږي نو بل والا غټ غوندې وګورئ څوک خو سړی یې مړ کړي دې ته یې مه ګوره چې ګناهګار دی او که نه دی خو زما اډر دی یو سړی مړ کړي آسپایان ګرځېده ګرځېده د پیر مریدي و او د ده مره ایله ولا فټ ده کې به کړی سمه راشي رانیولی دی چې رانیولی دی مخکې شه هغه مې ما څه کړي دي وی څه دې نه دي کړي خو هلته کړی د چا په مرۍ کې نه راځي بل چا بغیر تا نه وی نو ما خو څه نه دي کړي غر کوئ وی بس کاکا خبرې ډېرې مه کوه بادشاه آډر چې کړی د چا په مرۍ فټ شوه مړ کړي پیر له ورمنډه که چې غرق شم وی ما چې درته وی چې 2 پیسې سیر غوړي خو خورې خو خدای راستي کوي بیا ټینګ کړي اوس بس وی پیره خدای ته ګوره چې خلاصوم یې اوس وی آسان کار سبا به کله به پانسي کېږي صاحب دا وی سبا پیر ورته ویلي چې داس چل دی چې دې کړی باندې به تا نه مخکې زه ورمنډه کړم او ته پې زما نه مخکې ورمنډه کوه بادشاه به ولاړ یا به یو تپوس وکړي زه به جواب ورکړم ته به خلاص وی ډېر ښه سهار بادشاه راغی چې سړی پانسي کړي اب څوک دی پیر پې ورمنډه که چې دا کړی زما غاړه کې واچوي مرید یې ورمنډه که چې نه حضرت زما غاړه کې دی په پرزونو شوي دي بادشاه راغی دواړه یې ونیول چې هلکه څه چل دی ولې پرزونه پیر ورته وایي چې دې کړی کې ما ته په باطن کې جنت ښکاري د پیرانو په باطن کې هم نظر لګي باطن کې وایي نظر باطن کې نه په بطن کې بطن خېټې په دې کې نظر لګي نه خیر چې هغه وی ما ته په باطن کې په دې کړی کې جنت ښکاري نو دا مرید مې وایي چې دې جنت ته زه ورځم او زه یم چې زه دې پیر یم زه ورځم وی ښه نو تا پیر او مرید دواړه په ارام کې دې جنت ته زه ولې نه بادشاه ورغلی دی او په غاړه کې کړی فټ کړې ده او آډر یې جلاد ته کړی دی چې راکاږه خو چې ګړد شوی دی بادشاه نه یې سر غورځولی دې خوا وګورئ ملک نه شهر ناپرسان جوړ چاله به په یو رنګ کې سزا قدرت ورکوي او چاله به په بل رنګ کې سزا قدرت په دې خبره پوهېږي یو به په یو رنګ کې قدرت رانیسي او بل به په بل رنګ هغه ګړنګ چې تا بل نه جوړ کړی هغه ګړنګ کې به ته په خپله الا مگر هغه خلق چې کوم د قانون محافظین دي او په قانون عمل داسې عمر فاروق ورته وی زما د خدای قانون دا نه دی چې ګناه یو کړي وي او سزا یې بل نه ورکما جلاد یې راوغوښت ورته وی بچیه خبره واوره زما دا زوی دی واده یې نه دی کړی نو قرآن ویلی دي چې غیر شادي شده سړی زنا وکړي هغه سړی او ښځه دې 100 درې لګاو شي ما په دې زوی د 100 درو حکم وکړه خو که تا پړه کې دا راوسته چې لږ به په مزه مزه ووام ځکه چې د امیر المؤمنین زوی دی نو په قیامت کې ته پوهېږه او ستا خدای دې پوهېږي نعرہ تکبیر عدالت فاروق اعظم عمر فاروق چې ورته وویل نو جلاد په درو وهل شروع شو پلار امیر المؤمنین ورته ولاړ دی او زوی په درو وهلی کېږي اتیا درې چې د عمر زوی ولګېدو نو پلار ته وایي چې بابا جانا تګې ما لګي اوبه راکا پلار یې ورته وایي چې بچیا په خدای مې دې قسم وي چې ستا د هر یو وای سره زما د زړه نه وینې جدا کېږي خو یو طرف ته د زوی مینه او محبت دی او بل طرف ته د خدای قانون دی
نه بچیا د خدای د قانون په مخ کې د ستا غوندې زرګونه زامن قربان شي اے بچیا اتیا درې ولګي دی او شل پاتې دي کسل مدورې نه بعد ژوندی وي نو به اوس کې او دغه وخت کې اوبه ځکه نه در کوم چې ما په اجرا د حد کې د قوم بچو له اوبه نه دي ورکړي نو که تاله مې درکو سبا خدای راته ووایي چې زوی د پاره دې په قانون کې ترمیم ولې وکړه پردي خلک دي چې په درو وهلو اوبه دې نه وي ورکړي او زوی له دې پکې ترمیم ولې وکړو نو په ملک د قانون کې د ترمیمونو کولو جواب هم خدای له ورکولی نشو تاسو وګورئ زموږ د ملک قانون پیتی پیتی شو په ترمیمونو میل کل د مسورو پیتی دی جوړ ترمیم دی ترمیم دی ترمیم دی ترمیم هغه قانون راوله چې کوم ترمیم ده سلمه دوره چې ولګېد سرداران د مدینې عمر فاروق رسخت کړ دی راغی زوی ته ودرېد زوی سلګۍ وایي ورته بچیا ته چې مړ شي نو ستا ملاقات به د محمد رسول الله سره وشي دا د درو وهلي زخمونه ورته وښایه او بیا ورته ووایه چې تا کوم قانون زما پلار ته پرېښی نو داسې عمل یې پې کړی دی چې په زوی او په کور یې راغله نو هم صرفه یې ونه کړه زما عزیزانو لږ ساعت چې تېر شه انا لله و انا الیه قانون دغې ته وایي د قانون علمبردار دغې ته وایي په قانون عمل کوونکی دغې ته وایي چې په زوی راغلم صرفه یې ونه کړه په کور یې راغلم صرفه یې ونه کړه په ځان یې راغلم صرفه یې زما عزیزانو مونږ دا ملک په داسې قانون آباد غواړو په دې ملک کې داسې قانون غواړو والله